نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما باندې وحی جبرئیل لوړه د گاونډي بارک او دغه د حقوق بارک ازو یریدم په اخر کې اسنه چې ما میراث کې را سره شریک نه کی په دې خبره یریدم ابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن هغه سړی کې اثر ایمان نشته یا رسول الله کم سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل د کم انسان د تکالیفونو چې د گاونډي بچ نشي دغه سړی کې اثر ایمان نشته دا دونه خطرناک یو مسله ده ایمان بګی لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن من لم یأمن جاره بوائقه نبی علیہ السلام فرمایي چې گاونډي د تکلیف ورسول کې ایمان نشته ادم راجیبه چلله ادم کوشش دای ډیر خلک په پښتنو کې چې دا گاونډي ته نقصان رسي همیشه بلکې اکثریت داسې دي ډیر کم خلک چې دا غینه گاونډیان په امن کې گاوند ته په امن کې خلک ته په امن کې زموږ والد صاحب رحمت الله علیه هغه هم له دا ترغیب راکاو دا تعلیم و راکاو چې چرته ستا گاونډي هغه کر پکې نه او سخت ګرمي نتا خپل پکې هغه ور کزان د سپری د خیر دا گاونډي خیال ساته ځکه دا د ایمان حصہ د گاونډي خیال ساتل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو کله ځان له ترکاری په خوي غوخه په خوي شوروا به ډیره کې ترمذی شریف کې روایت ده شوروا به ډیره کې چې تاسو خپل گاوند کې داسې زور کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایل یا رسول الله مسند احمد کې تقریبا روایت ده یا رسول الله اما دو گاونډې دي گفت ورکوم یو گفت ترا سره یا رسول الله سو کوم نبی رسول الله فرمایل قران دازي په ټاس ته چارو خو بس غیله ور صحیح ده دا گاونډي دونه یو لوی حیثیت الله جل شانو دي شریعت زمون غوړي هغه دی الله زمون نصیب وګرځي نو انی شیطان سوي و انی بشک از جار لکم دفقون کما استاسو نظرر و انی بشک از جار لکم استاس گاونډیم هندی په مکه کې او دینه بار بنی کنانه اوسې درندوانه په گاوند کې نو انی جار لکم استاسو سیما گاونډیم او انی جار لکم استاسو نه ضرر دفقون کم دام ډیک بیا الله فرمای فلما تراءت الفئتان فلما پس هر کله تراءت چې مخامخ شوي تراءت رؤیت نه یو بل لیدو ته تراءت وایسا رؤیت وای یو سیز لیدل قتل دې ته وای یو سیز لیدل دې ته شی ویل یو لیدل یو قتل دوه کې فرق دی لیدل اول سي قتل تپاربه کې نظر وایسا نون ضارا نظر کول او لیدلو ته رؤیت وایسا رؤیت دغه ماته وګورئ زه ته خبر یو سړی دی اجي صبره ماته وی چې هغه سپونګ راخته له وګوره کنه نو زه ګورم خو اینه معنا فرق واضح شو ګورم خو اینه معنا د قتل ته نظر وای عربی جبل او بیا دی لیدلو ته سوې رؤیت وته وي علم دی چې ما کله میاش اولی د نظر بیا مچي رأيت الهلال اوس رؤیت شو هلال می ولیدو خان فلما دا تراءت لفظ رؤیت نه فلما پس حرکت تراءت چې با هم یو بل ولید چا الفئتان غدوانو ډلو یو د کافرو ډلو یو د مسلمانو چې یو بل ته مخامخ شو یو بل ولید نکص علی عقبیه دا سی عجیب لفظ الله جل شانه ذکر کړی دی کنه تراءت فلما تناظرت لفظ چې راوړې ویم ټیکو تراءت ولید دی لپاره چې کله ته په جنگ کې مخامخ کیږي کافر ته نو ته به د هغه په هر حرکت باندې نظر ساتي چې هغه اینی ته مستقل اینی دې لپاره الله دا لفظ ذکر کړی دی یو لفظ نه دی چې یو لفظ په ځای الله بل راوړي ځوانو یو معنی یو لفظ په ځای بل الله راوړي دې کدن یو په زرګونو فلسفي پکې پرتی د الله جل شان فلما تراءت یو ځکه امام سیوطی رحمت الله علیه او امام الوسی رحمت الله علیه په خپل تفاسیر کې ولیکل او په خپل علوم القرآن کې چې د قرآن مجید د یو آیت مبارکه شپږ زره مطلبونه دي سو شپږ زره مطلبونه دي سوال له سوکاله وشو اوس پورې چا د یو آیت مبارکه سلوي خو 50 نه سیوا تفاسیر نه دي کړي انور سره وسکي صحیح ده دا بکې يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون یو دو خبر وضاحت شو په قیامت مخبره شروع
یو د دې خبرې وضاحت شوی چې زلزله څنګه راځي، کم ساينس وي او کم دینی اسلام وي، کم چې ظاهري اسباب او کم چې باطنی او روحاني اسباب. د هغې د وجې زلزلې راتلې دا خبره هم واضحه کړه. دویمه دا خبره هم د دې وضاحت کړی چې ساينس هم دا خبره مني د یو تحقیق مطابق چې قرآن مجید څنګه وایي چې د قیامت ته نږدې به سمندرونه اور علي، دغه شانتې دینی اسلام هم دقه وایي څنګه چې ساينس وایي. ساينس هغه شانتې خبره کوي څنګه چې دینی اسلام کې، او ساينس صرف د هغې ابتدا وکړه، خبره وکړه او خلک ناپوهه او خلک وایي که دا هسې یو قصه ده، بیا ورځ ته ورځ هغه پوهېږي. په ساينس او په قرآن کې دا فرق دی چې ساينس یو مستقل څیز نه دی، یو پرمننټ څیز نه دی، او هر چې ساينس دی یو ساينس دی، یو ساينس قرآن مجید او د هغې آیتونه او د هغې علامات او د هغې اشارات آیات مبارکه چې څه ته وایي هغه مستقل دي، پرمننټ دي، داسې ټمپرري نه دي. مستقل خبره کوي چې یو پېره خبره کړې 1400 کاله مخکې هغه شانته اوس هم ده او بیا به مې د قیامته پورې انشاءالله. دا فرق دی په دواړو کې، دا مختصر شان فرق. اوس رازونه نه یو بلې خبرې له دا دوه خبرې مونږ رالو، د زلزلې ده او د سمندر د اور ده. نن نه 2 کاله مخکې ساينس چې کوم لندن یو اخبار دی، انډیپنډنټ نیوز اخبار دی، د هغې د یو خبر مطابق چې هغه کوم ساينسي آرټیکلز رالی او خلکو ته هغه شایع کوي، خلکو ته رسوي، د هغې مطابق 2 کاله مخکې یو ریسرچ شوی او هغه ریسرچ دا و چې د ځمکه کې لاندې ځمکې په سرفیس باندې چې کوم والکینک راکس دي د هغې نه لاوه راوځي او موږ بیا ظاهرا وایو چې د دې د وجې نه زلزلې رالې، وایي د دې تعداد 1500 دی. داسې غرونو او داسې غرونو کمې سلسلې دي د هغې تعداد 1500. دقه شان سراکس هغه په سمندر کې دننه هم دي، خو دننه چې په سمندر کې کم دي د هغې تعداد 1600 دی. څومره؟ 1600 سلسلې د غرونو چې هغې 10,000 کاله تقریبا شو چې هغې کې لا هغه والکینک ایکشنز نه دي شوي. 10,000 کاله څنګه چې د بار غرونه موږ ته ښکاري او د دې نه لاوه راوځي او والکینک ایکشن وي هغه وشي، د هغې د وجې زلزله راشي. نو دغه شان چې په سمندر کې دننه دي هغې کې به هم داسې کېدل، خو 10,000 کاله وشو اوسه پورې هغه نه دي شوي، هغې نه لاوه نه ده راوتې. حالانکې دا لاوه چې په دې غرونو کې راوځي په پرشر سیوا شي او د هغې د وجې نه لاوه راوځي، دننه څه مواد به جمع کېږي، څه خو نه ده که نه چې مواد نه جمع کېږي څنګه به راوځي، دننه څه جمع کېږي. د ساينس څه وایي چې کله لاوه راوځي خو داسې د پرشر د وجې راوځي، دننه څه مواد د هغې کثرت شي، دا بار د غر دا مضبوطوالی هغه برداشت نه کړي او ځان له لاره هغه وباسي او غر اوچوي، د هغې د وجې لاوه راوځي. دا ورځ په ورځ دا جمع کېږي، دا څیزونه دننه دا مواد جمع کېږي، دا بیا زور کوي وروسته. دغه شان چې په سمندر کې دي او د 10,000 کالو مواد جمع شوي اوسه پورې راوتي نه دي، لکه دې کې کومه دماکه کېږي دې نه کومه لاوه راوځي هغه به څنګه وي؟ 10,000 کالو مال جمع شوی دی. اوس ته دې نه دا خبره بالکل واضحه ده چې نبي علیه السلام وفرمیل تاسو به سمندر باندې سفر مه کوئ، خو یا د جهاد دپاره یا د حج او د عمرې دپاره، نور سفر مه کوئ په سمندر باندې، ځکه سمندر نه لاندې څه شی دی؟ اور دی. اوس ساينس څه وایي؟ 2 کالو مخکینی چې کوم تحقیق د انګلینډ د ماهرینو
هغې وایي چې 10,000 کالو نه په دې کې دا مواد جمع شوي دي او سلسلې د غرونو هغه دي چې صرف په هغې کې والکینک ایکشنز هغه کېږي. چې موږ څه ته ارګینک راکس وایو صرف هغه راکس دي پکې، هغه غرونه دي پکې. نو دا به دماکه کېږي او एकदम به دماکه کېږي، دماکه به کېږي एकदम به دماکه کېږي. خو د هغې چې کومه دماکه ده د دې غرونو لاندې په سمندر کې، نو دا به دونه زیاته لاوا او اور د دې نه راوځي چې هغه به په سمندرونو باندې حاوي څه به د سمندر د اوبو نه به سیوایي. نو د هغې د وجې نه به سمندرونه هغه به هم اور والي، سمندرونه به څه شي اور به والي. چې کله سمندرونه اور والي دلته دا غرونه دې کې والکینک ایکشنز وشي یوه، دلته د ځمکې چې کوم غرونه دي خو الرډي زموږ مخې ته دي چې یاره هغې کې داسې ایکشنز کېږي، لاوې پکې راوځي. د هغې ګرمایش ته وجې نه دلته چې کوم غرونه دي د هغې ګرمایش به هم سیوا شي او هغه به هم एकदम بلاست. خیال هم دی. او تاسو قرآن مجید کې بار بار ویلي چې الله جل شانو فرمایي دا غرونه ما ځمکه چې ما پیدا کړه خوره مې کړه دا خوځېده، دا توازن په دې کې نه و، خو ما په دې باندې غرونه وویله دې دپاره چې په ځمکه کې توازن راشي، برابر شي او دا خوځي را خوځي نه. نو کله چې دا غرونه مو الوځي هلته د سمندر توازن هم خراب شي، په سمندرونو اور هم لګي، د ځمکې توازن هم د هغې سره ختم شي او یو عظیمه زلزله به راشي او هغه به د دنیا اخري ورځ وي. دا څوک وایي؟ ساینس وایي. خبره اسانه ده ګرانه، دا صرف شډلو الفاظو کې وایم چې هر انسان په دې خبره پوه شي. دا څه د عقل نه بعیده نه ده. اوس دا خبره کول چې قیامت میامت نشته، دنیا ورانېدل نشته، ګدهریان اوس هم دا خبره کوي چې دا خو یو ریپډلی یو څیز روان دی، یو ختمیږي بل پیدا کېږي، یو ختمیږي لکه څنګه چې بانډ ځي. یو بانډ که هغه چېرته مات شي خو د هغې د ماتېدو په نتیجه کې هغه نور بانډز جوړ شي. دا شان دا دنیا ده، که یو بانډ ختمیږي یو انسان ختمیږي د هغه نه 10 نور پیدا شوي. خیال هم دی. انتهایی ناپوهه خلک دي. نو ساینس دغه خبر دا جدید تحقیق دی تاسو ته کوم ما ذکر کړو، دا خو یوه خبره. دویمه خبره الله جل شانه ساینس دا خبره کوي چې په دنیا کې په کائنات کې تاسو ته کم سټارز ښکاري، په هغې کې تقریبا غټ غټ ستوري هغه موږ ته څه ښکاري، هغه نور دی، سپوږمۍ ده، دا ستوري دي کوم چې موږ ته په نظر راځي. دې کې هر دا ټول سټارز دي او دا ټول داسې دي چې ځینې زموږ په علم کې دي، ځینې زموږ په علم کې نشته. خو هغه په خپل منځ کې هغه یا د هغې کولیژن ورته وایي، یو بل سره وجنګېږي او د هغې د وجې نه هغې کې یو دماکه وشي، هغه ریزه ریزه شي، ختم شي. هغه لاندې په قلاره قلاره 2016 یو تحقیق مخکې تاسو ته ما ویلو، په قلاره قلاره لاندې راځي ځمکې ته. نو څنګه چې دغه ستوري دا ماتېږي او موږ ته پته نه لګي، دغه شان چې موږ ته ټول نه لوی یو جرم فلکي ښکاري چې هغې ته نور وایي یا نور ستوري دي، نو هغې کې هم دا امکان شته چې زر تر زره به هغه څه کېږي یا به ختمېږي. او بله د ساینس یو عجیبه خبر دا خو د نورو ستورو باره کې وه او ساینس دا خبره مخکې هم کوله، اوس هم کوي، بیا به هم کوي چې نور په هغې باندې روزانه تور تور داغونه راځي. ستاسو دا خبره ډېره اسانه، روزانه پې تور تور بلیک سپاټس پې راځي او یو ورځ به داسې راشي دا به بالکل بلیکش، د دې دا رڼا به بالکل دا به بېنوره شي. او دغه الله قرآن کې صورت شمس کې فرمایلی دي، صورت تکویر کې چې اذا الشمس کوورت، د قیامت په ورځ به نور خپله رڼا پرېږدي، دا به بې رڼا شي. اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت، او الله جل شانو بیا ورپسې فرمایي ستوري به ټوکړي ټوکړي شي او راپرې به وځي. و اذا البحار سجرت، او سمندرونه به څه والي؟ اور به والي. دا د قیامت الله جل شانو تذکره کوي او ساینس خبره مني او انکار نه. نو زمونږ اعتماد به په ساینس نه وي، زمونږ اعتماد به په ساینس وي. پس په ساینس باندې قرآن مجید هغې علامات دي، د هغې چې کوم پیشګویی دي په هغې باندې به زمونږ صحیح ایمان وي، په هغې به زمونږ اعتماد وي. د ساینس دا خبرې چې ما صرف وکړې دا صرف دې دپاره چې ځینې انسان هغه ناپوه وي، هغه صرف عقلي دلیل غواړي، صرف بس ساینس مني. خیال هم دی. تاسو ته ما پرون وي چې
یو خو دین اسلام کې ضروری خبر ده چې الله جل شانه د مسلمان باره کې فرمایي چې مؤمن هغه سړی دی الذین یؤمنون بالغیب، هغه بالغیب ایمان راوړي. څه به راوړي؟ بالغیب به ایمان راوړي د الله جل شانه په خبرو باندې. چې یو څیز ویني بیا به خود ایمان راوړي. په جهنم کې اور ویني بیا به ایمان راوړي کنه بیا به خود راوړي. جنت ویني ایمان به راوړي کنه بیا خو قصه دا خو ایمان بالمشاهده ده. ایمان بالمشاهده اپ ډیرو سيزونو کې نه قبلي. ته یو ابزور کې یو سیز هغه ویني په خپل سترګو باندې بیا خو به ته خامخا بیا سي کله نه کله انسان قبر په خوب کې ویني کنه چې په قبر کې پروت یم بیا هغه باندې د درې کاله د هغې اثر د خدای ته پکې خیر واچي. ځینې انسانانو ته خیال هغه څه ورځې دپاره مونږ ګزار شي بیا چېرته ورکي ډېره موده داسې کېدا ولې دا چېرته خوب ویني چېرته خوب ویني یا چېرته د یو عالم د هغه ډېر زیاتې او جذباتي بیان ویني بیا جومات ته منډې وایي یریږي. هغه مخکې یو تقریبا 2003-2004 خبره زه وړوکی وم مونږ به یو ډرامه راوتې مونږ به هغې ته نه شو ټینګېدی د قبر عذاب. یو کس یو هغه ګانې اوري او بیا د شپې پسې فرشته راشي او هغه ساتې بیا قبر هغه ټوله سلسله او دی خوب ویني اصل کې بیا دونه غټې غټې بقې وایي هغه به خوب خو فرشته چې په کوم انداز کې راتله کم خطرناک کیفیت په د هغې ته انسانان نه شو ټینګېدی. داسې یو ډرامه جوړه شوې یو ډاکومنټري شانتې وه داسې یو ګنټه نیمه. نو دا څیزونه چې انسان کله ویني دا جنت دی او دا جهنم دی او دا د قبر عذاب دی او دا د قبر نعمتونه دي دا څیزونه چې ویني بیا خو انسان ته خبره واضحه شو. او معتبر څه شی دی الذین یؤمنون بالغیب. یو څیز ستا مخې ته نه دی او الله جل شانو فرمایي په دې اعتماد وکړه او ته په اعتماد وکړې دې ته څه ویلی شي دې ته ایمان ویل. زمونږ د مؤمنانو به دا شاني او حکمتونه به مونږ بیانو وجوهات به مونږ بیانو ساینسي دلایل به مونږ ورکو خو ضروري نه دي دا څیزونه. ضروري شی دی د الله جل شانو په خبره اعتماد کول بس. صحیح ده. نو انشاءالله په قرآن مجید کې به داسې آیت مبارکه نه وي چې هغې کې به تاسو ته خبره لاجیکلی او ساینټیفیکلی هغه به درته زه ثابتولی نه شم. نه داسې نشي کېدی انشاءالله. خو که چېرته نه وه مونږ هم انسانان یو که چېرته نه وه نو دې به دا مطلب نه وي چې دین اسلام چې څه وایي په دې خبره زما اعتماد نشته. نه قرآن مجید الله جل شانه انسانانو ته رالیږلی قانون دی او دا قانون فطرت دی. څه اوس د انسان فطرت یو شانتی دی او قانون د هغې خلاف راولېږو دا ظلم نه دی ظلم دی. الله جل شانه چې قانون هم رالیږلی او ستا د فطرت خلاف یې رالیږلی الله جل شانه حکیم ذات دی هغه داسې بې حکمته کارونه نه کوي. نو ستا چې څنګه ضرورت و د هغې مطابق درته قرآن او قانون نازل کړی او قانون کوم قانون دی قانون فطرت دی ستا د عقل بالکل مطابق دی. خو شرط ولې دا دی چې ته خپل عقل خو برابر کړه که نه زه او ته به خپل عقل برابر نو هله به کار کېږي. دا خبره وه د څه باره کې د قیامت باره کې سمندرونو د اور باره کې د دنیا د ورانېدو باره کې چې موږ ثابت کړه او ساینس هم دا خبره مني. ډېره خبره ده په دې کې لسته ګنټې ټایم چې انشاءالله دا خبره بلکې نور هم واضح شي. دا یو عالم نه هدي ما ته په صحیح احادیثو کې چېرته داسې خبره نه ده معلومه چې داسې به ملا کېږي په سمندر کې به سونې غر راخیږي. البته یو حدیث مبارک دی د قیامت ته نږدې به خلکو سره مال دولت دونه سیوا شي یو سړی جولۍ به ډکه کړي د سرو زرو او بل ته به وایي چې دا واله په زکات کې اب ته وایي چې یاره مخکې دې راوړی وی اغستی به مې وی زه خو اوس په خپله خلکو پسې زکاتونه ګرځم څوک یې نه اخلي دونه به سیوا شي. از دې څیزونو ته سوچ کوم دا څومره چې نن سبا دا آنلاین مارکیټینګ دی آنلاین بزنس دی خیال هم دی یا د بایننس په نوم باندې یا د بیټکاین په نوم باندې تاسو څه وغیره دا ټول څیزونه ښکاري. دې سره زه ډېر نږدې یم داسې محسوسېږي چې ډېره زر ګوره خلک به دونه مالدار شي څه انتها به نه خیال هم دی. خیر دا منځ کې څه وایي خبر راله خپل سبق وایو. الله جل شانه فرمایي دې ځای پورې دا بحث پوره دی زما په خیال مخکې ځو چې سبق ووایو ښه یسألونک عن الساعة ایان مرساها دا خلک ستانه تپوس کوي نبي علیه الصلاة والسلام د قیامت باره کې ایان مرساها چې دا قیامت په کله وي ایان کله به وي مرساها د دې واقع کېدل. قل ورته ووایه پیغمبره انما علمها عند ربي د دې علم د چا سره دی زما د رب سره دی لا یجلیها لوقتها نشي ظاهرولی دا قیامت نشي واقع کولی دا قیامت لوقتها په خپل وخت باندې الا مگر هو دغه الله جل شانه ثقلت فی السماوات والارض په یاد ساته ډېره درنه ده دا خبره د قیامت په ځمکه اسمانونو باندې نه ځمکه برداشت کولی شي نه
اسمانونه برداشت کولی شي، دونه خطرناک چیز دی دا. لا تأتیکم الا بغتة، لا تأتیکم نه برازي دا قیامت الا مگر بغتة ناصافه برازي. په دې کې خبره شوی وه یسألونک، دا خلک تا نه تپوس کوي کأنک حفی عنها، داسې تپوس ته نه کوي گویا چې تا په دې پوره ریسرچ کړی دی، استا خو دې سره څه کار نشته. سورة نازعات کې به راشي نبي علیه السلام دا خلک یسألونک عن الساعة ایان مرساها، دا خلک تا نه تپوس کوي چې دا قیامت په کله راځي. فیما انت من ذکراها، ستا د دې خبرو سره څه کار دی؟ دا اوس دا مقصد نه دی، ستا چې کوم مقصد دی هغه بیانوه بس. نبي علیه السلام ته الله انما انت منذر من یخشاها، ستا کار او ډیوټي دا ده چې کوم خلک د الله د عذاب نه یریږي، هغه د الله جل شانو نافرمانه او د الله د عذاب نه ویروه. یسألونک دې ته نه تپوس کوي کأنک گویا ته حفی عالم عنها د قیامت نه، د دې ټایم نه چې په کوم وخت پر راځي. قل ورته ووایه انما علمها عند الله، د دې علم خو د الله جل شانو سره دی، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، خو اکثر خلک په دې باندې نه پوهېږي. الله فرمایي اکثر خلک په دې خبرو نه پوهېږي چې قیامت به څنګه راځي، نه پوهېږي، چا ذهن نه مني. که دې ته پته وی چې قیامت راځي او څنګه به راځي، دې بیا ګناه نه وی کړی چې هېڅ پته نه لګي. الله فرمایل ناڅاپه به راځي. داسې ډېرې زیاتې لوی لوی خبرې دي، ډېر لوی لوی علامات دي. هغه کم چې اصل تاریخ دی هغه چاته هم نه معلوم، دا د الله جل شانو په علم نه علامات دي. اکثر علامات ظاهر شوي د قیامت او لږ پاتې دي، لږ اکثر ظاهر شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما او قیامت یو بل سره داسې رالیږلی شوي وو، څنګه چې دا ګوته دې سره یو ځای ده، دغه شانتې ما او قیامت یو ځای رالیږلی شوي وو. او زه آخري نبي هم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل ما نه پس بل نبي نشته، قرآن مجید نه پس بل کتاب آسماني نشته. داسې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل یو دوه حدیث ته وایم سره بیا مخکې آیت وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل قیامت په تر هغې پورې نه راځي تر څو پورې چې په مدینه منوره کې اور نه راچوت شوی، او اور به دونه سیوا شي چې د بصرې علاقه، د بصرې علاقه د هغې د اوښانو چې کوم سټونه دي هغه به تاسو ته ښکاره شي، دومره تیز اور به وي. هغه اور تقریبا 554 هجرۍ کې لګېدلی و، څه کې 554 هجرۍ کې. او د بصرې علاقې چې د هغې یو طرف ته وه، هغې خلکو څه وي وایي مونږ د شپې په دې کې د خپلو اوښانو سټونه هغه مو لیده پکې، دا علامت هم سر ته رسېدلی. یو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل قیامت په تر هغې پورې نه راځي څو پورې چې د مسلمانانو جګړه د داسې قوم سره نه شي چې د هغې به چپړې پوځي او چپې چپې سترګې به وي، وړې وړې سترګې به وي، مخونه به یې ورننوتي، د سرمنو په شان مخونه به وي، او لاندې پیزار به د ویښتو اغوستي، د څه د ویښتو. زموږ والد صاحب دي دوه تشریحات کول د دې حدیث. یو تشریح به دا کوله وایي تاتاریانو حمله کړې وه په مسلمانانو باندې. تاتاریان د هغې سترګې هغه داسې وي، مخونه یې چپړي تو، پوز یې هغه چپړي ته وي. او دا عجیبه خبره ده چې پیزار به یې اسا اچولي د ویښتو. زموږ والد صاحب به یو قسم پیزار اچول په یخنۍ کې، په ژمي کې، نو موږ ته به وایي هغه دغه پیزار دی. تاسو سره ته نوم اورېدلی کلوش؟ کلوش مو چېرته لیدلي؟ تور کلوش شي زموږ والد صاحب هم استعمالول. بره به ډېرو بره سوات منګوره دغې علاقې کې، دغې علاقې کې زموږ والد صاحب هم استعمالول. نبي علیه السلام فرمایل ستاسو جګړه یې څو پورې د هغې قوم سره نه شوي چې هغه داسې یو پیزار یې د ویښتو نه وي، او تر هغې پورې قیامت نشي راتلی، وایي کېدای شي دا هغې. او دویم زموږ والد صاحب فرمایل چې دې حدیث یا دا تشریح ده چیپړې پوزې پړیخې پوزې به وي او چیپړ مخونه به وي او کچې سترګې به وي او داسې پیزار به یې پخ وي، د هغې قوم سره تاسو جنګ نه کړی، تر هغې پورې به قیامت نه راځي. وایي دې نه مراد یا یاجوج ماجوج دي یا چاینا واله دي. څوک دي؟ یا چاینا واله دي، چینیان دي، دا هم دغه شانتې دي. نو پته لګي د مسلمانانو د دې قوم به څه راځي، خپل منځ کې به د سواتیانو خبره ډېره غټه خرله راځي. الله جل شانو دې خیر وکړي. ښه دا خو یو دوه خبرې راسې مې وکړې. خو ورپسې قل ورته ووایه پیغمبره مخکې د نبي علیه صلات وسلام نه تپوس شو چې نبي علیه صلات وسلام قیامت پکلی. اوس الله جل شانه هلته رد وکړو په هغې باندې چې دا سوال مو ټیک نه دی. اوس نبي علیه السلام ته الله فرمایي چې ته دې خلکو ته جواب څه ورکړه. هغه جواب دا دی قل ورته ووایه پیغمبره لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. لا املک زه مالک نه یم، زه با اختیاره نه یم. لنفسي د خپل ځان هم، د خپل ځان هم زه مالک نه یم،
نفعا نفع فائدہ کی ولا ضرا او نه په نقصان کی. د نفع او د نقصان مالک څوک دی؟ هغه الله جل شانو دی. نبی علیہ السلام ان ته دسی وایي چې نفع او د نقصان خو د خپل ځان لپاره مالک نه ما ته څه پدا چې قیامت په کله راځي او نفع او نقصان هغه رسیدې شي کوم چې الا ما شاء الله الا مگر ما هغه نفع او نقصان شاء الله چې څوک غواړي الله جل شانو. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ډیر زبردست جمله ده. اے نبی علیہ السلام ته قوم ته وایا که زه چېرته په غیب باندې عالم وې نو ما به همیشه د ځان دپاره خیر لټولې. که زه چېرته په غیب عالم وې ما به همیشه د ځان دپاره ولو کنتو که چېرې وې زه اعلم الغیبه زه عالم وې په غیب باندې لستکثرتو نو ما به ډېر زیات حاصل کړی وې کثرت لستکثرتو ما به ډېر زیات حاصل کړی وې من الخیر د څه نه د خیر نه. همیشه به زما فیصلې په خپل حق کې د څه وي هغه به د خیر وي. څوک ځان دپاره بد خوښوي نه خوښوي. عالم الغیب ذات صرف الله دی. څوک دی؟ هغه نه. او نبی علیه صلات وسلام ته الله جل شانو څه د غیب خبرونه ښودلي دي بعضې لکه تاسو ته ما د پیشګویي پیشنګویي چې ورته تاسو وایه دا مې درته ټولې وي چې قیامت ته نږدې به دا کېږي دا خو د مستقبل خبرونه دي د غیبو خبرونه. الله جل شانو نبی علیه صلات وسلام ته جبریل په واسطه هغه خو تاسو ته ما ویلو علم غیب هغې چې بلا واسطه وي صحیح بلا واسطه وي. دلته خو منځ کې جبریل هغې واسطه راله چې نبی علیه السلام ته دې ته اطلاع علی الغیب وایي علم غیب ورته نه وایي څه ورته وایي اطلاع علی الغیب. خان الله جل شانو فرمایي نبی علیه الصلوۃ والسلام دا قیامت ته راتګ دا خو علم غیب دی. څه دی؟ علم غیب. نبی علیه السلام ته الله فرمایي ولو كنت اعلم الغیب ته ورته ووایه که ما ته چېرته د غیب علم وی لاستکثرت من الخیر ځان دپاره مې همیشه د فایدې څیزونه خوښولې او چېرته مې نقصان ځان دپاره هغه نه خوښولې ښه. وما مسني السوء او نه به ما ته چېرته تکلیف رسېدلی وی. وما مسني او نه به زه ټچ کړی چېرته ځان به مې دې ته هم نه وی پرېښی چې څه نقصان ده څیز هغه زما سره ټچ شوی. وما مسني او چېرته به هم زه نه وی مسه کړی السوء یو بد کار که چېرته زما په لاس کې علم غیب ما سره علم غیب ان انا الا نذیر وبشیر. دا اوس الله جل شانو فرمایي ته ورته دا ووایه زما خو صرف کار دا دی چې زه پیغمبر یم د الله پیغام تاسو ته رسوم. ان انا زنیما الا مگر نذیر يرونکې او بشیر او زیر ورکونکې لقوم د هغې قوم دپاره یؤمنون چې کم از کم اعتماد خو کوي که نه د هر چا دپاره نه یعنې د بشارت او د نظارت د دې فایده چا ته رسي ایمان والو ته رسي اعتماد والو ته رسي هر چا ته نه رسي. دا آیت مبارکه په یو موقع باندې نازل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه دوه حیثیت دي سو دوا یاد ساده مسله د هغې وضاحت کو. یو حیثیت ته نبی علیه صلات وسلام دا دی چې نبی علیه السلام ته وحی کېږي پیغمبر دی. یو نبی علیه صلات وسلام د هغه حیثیت د انسان دی. څه د انساني حیثیت دی انسان دی پیغمبري هغه ته میلاو شوي. ادوانه حیثیت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو کوم چې د نبی علیه صلات وسلام د پیغمبري حیثیت دی نو په هغې کې نبی علیه صلات وسلام ته کله معجزه راځي کله ورته د غیب یو خبر راځي او هر کله چې بشري تقاضا راشي انساني تقاضا راشي خبره د انساني حیثیت شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه داسې دی که نه خپل بوټي کرل نبی علیه السلام وفرمایل نه زما په طریقه وکړئ هغه چې نبی علیه السلام وکړل ټول ټوله وچو. نبی علیه الصلاة والسلام یا رسول الله غسیس خو وچو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل زه خو یو انسان یم زه خو یو انسان یم ما ته د زمیندارۍ د علم څه پته ده د زمیندارۍ علم دا خو تاسو ته دا د نبی علیه السلام دا الله جل شانو د دې مسلې وضاحت کوو. نو اوس راځو دې آیت مبارکه له چې نبی علیه السلام ته الله فرمایل چې ته د خلکو ته ووایه چې زه د خپل نفع نقصان مالک نه یم زما د نفع او د نقصان مالک هم څوک دی الله دی. او که زه په غیب باندې پوهېدم ځان دپاره مې صرف خیر خوښو ما ته به چېرته هم نقصان نه ورسېدلی زه خو پیغمبر یم بس او تاسو ته تبلیغ کوم دعوت تله در کو. دا آیت مبارکه نبی علیه صلات وسلام د غزوه بني المستلق نه راتلو مدینې منورې منافقانو مسرو په دې مجلس کې. نبی علیه صلات وسلام مدینې منورې نه څه ډېره لویه فاصله کې طوفان راغی. طوفان چې راغی نبی علیه السلام فرمایل په مدینه منوره کې چې په 100 میله کې لرې وه په هغې کې چې کوم رفاعه نومي سړی دی هغه وفات شو اوس دونه په میلونو فاصله دلته هم د دیوال نه شاته پته نه لګي چې خو هسې چل دی او نبی علیه السلام د هغې خبر ورکوي. موبایل هم نشته واټس اپ هم نشته ایمو هم نشته داسې یو بل ته ووایي په دې باندې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل خو دا طوفان ډیر زیات شو کنه نو په دې کې د خلکو کم اوخانو او اسونو هغه یو قابل خو منډې شروع کړي طوفان کله ختم شو نبی علیہ السلام فرمایل زماغه اوخسي شو زماغه اوخسي شو نو رئیس المنافقین چې کومه د منافقانو مشر هغه استهزاء وکړه ټوکې وکړه او په مدینه منوره کې سړی وفات کیږي دا هغه پته وته لګي دلته خوښه کې بچرته او خلاړي دا هغه پته وته نه لګي الله جل شانو دی آیت مبارکه کې وضاحت کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوه حیثیت دي یو بشری حیثیت دی یو د پیغمبري حیثیت دی چې د پیغمبري حیثیت کله مخامخ شي نو تاسو ته خبر د هغه په زرګونو کیلومتر لري چې کله حبشي د حبشو بادشاہ نجاشي پروت او نبی علیہ السلام جنازه کړو غایبانه الته صحابه کرام ته کټ کاریدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه کټ کاریدو دا کم حیثیتو دا پیغمبرانه حیثیتو او کله چې انساني حیثیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ته دام پته نه لګیدا چې زما اوخ چرته دلته چرته ګډ وډ شوی دی د الله جل شانو د دوه حیثیت او نبی کریم صلی الله ترمذی شریف کی روایت ده امام طبرانی رحمت الله علیه دا روایت نقل کړي او خزب زنانه براته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم جمعه او مسجد نبوی کچو ابه جارو کو ارش په صفا کو به یو شپه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغې ابو ډی بیگانه دراغله په جمعه کې ما د سيزونه ولیدل زما په خیال صفائی نه شي بوډۍ شي بیمار ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه فرمایي یا رسول الله بیگا وفات شوی و تعالی مون تکلیف نه درکو مونږ له جنازه وکړه تکفین او تجهیز خبرم سر تور رسوله بیگا هغه مون دفن کړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام له غوسه ورله تاسو ما ته وی ولینا خو هغه په گاوند کې زنانه وفات کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته پته نه لګي دا کم حیثیت نبی علیہ السلام هغه انساني او بشري حیثیت او کله چې د پیغمبرانه حیثیت راځي بیا په زرګونو کیلومتر لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظر هم کار صحیح ده بس پګو